اجیرو ملیشو او خونړیو افرادو په شپه کې اسیران شهیدانول، ځینې یې ژوندي په څاګانو کې اچول او پر ګولیو یې وشتل. ډېر لږ شمېر مجاهدین له دغه حالت څخه روغ وتلي. شاوخوا بندیان وو، دغه موږ روان کړلو او پر دې هر یو باندې لس ماشینه نیولې وه چې په دا بازار کې موږ روان کړي وو. سایه به د سترګو لیدلي حالات یو ځای کې ورسولو. تقریبا 1500 کسان شهیدان پراته وو. دا راټول کړي وو، یو ځای سره خراج یې جوړه کړې وه. دا داسې وه چې د بعضو به نس چیرې کلمې به راوتلي وې، د بعضو به سر نه و، انسان به و، د بعضو به چې پر سر به ټانګ ور تېر کړی و، مغزه به ګډ وډ وه، پر بعضو به ورونه بل وه، د بعضو به لاسونو پښې هلته پراته وه، خالي لاسونو پښې به. لنډه خبر دا چې سړی تعبیر نشي په کولی. موږ ته خالي په دې شپږو میاشتو کې یا په 7 میاشتو کې خالي له شولې نه بل شی موږ نه دی لیدلی. وچه ډوډۍ موږ نه دی لیدلی، موږ یو جوړ کالي نه دی لیدلی، موږ د انسانیت یوه خبر نه دی لیدلی. په دې 7 میاشتو کې موږ سره هغه کار سوی چې هغه به یو افغان څه یو حیوان سره هم څوک نه کوي. موږ سره هغه سوي تقریبا 1900 پورې مجاهدین دلته د امارت اسلامي بندیانو دا 1900 مجاهدینو نه 110 کسان موږ پاتې سوي یو. نور مجاهدین ټول سلسل کسان موږ نه په دشت لیلي کې څاو کې اچول سوي ژوندي. نو بیا یو وخته به موږ د شبرغان په میدان کې تېره کړي. بیا موږ راوایستلو د شبرغان د میدانه څخه او بیا یو توقیف ځای و. په دې توقیف ځای کې تقریبا یو شواروز موږ تېر کړي. شواروز نه نو پوره سار یې ورته راوستلو، ماپښین یې راوایستلو. بیا شبرغان پر خوا باندې موږ دغه میمنې پر خوا باندې بیا موږ انتقال کړو. د میمنې په محبس کې موږ تقریبا 7 میاشتې 10 شپې تېرې کړې. هلته داسې د ظلم ژوند و، د طالبان بیا وایستله او کار به په کوي. کار چې به په وکړي دا زنبیل به په لاس ورکړي، هغه ډبرې لوټې چې پکښې کې وړي، ریګ پکښې کې وړي، زنبیل دی په 2 کسانانو باندې پورته کېږي، هلته زنبیل ورته وایه.